السلام علیکم دوستانو. نن د افغانستان او سریلانکا میچ د افغانستان په ګټ سره پای ته ورسېد. ټولو افغانانو ته د دغې سترې بریا مبارکي وایم. ټاس افغانستان ګټلی او بیټینګ یې سریلانکا ته ورکړ. سریلانکا په ټاکلي 9.3 اورونو کې 241 رنز ترسره کړل. ټول وکټ یې لاړې. په فضلحق پارو کې چې ډېره زبردسته بالینګ وکړي، 4 وکټ یې واخیستلې او ترڅنګ یې افغانستان په 15.2 اورونو کې د 242 رنز په 3 وکټو باندې پوره کړل. واقعا سره ډېر ښایسته میچ وشو. ټول افغانانو ته د دغې سترې بریا مبارکي وایم. که تاسو وګورئ مین اف د میچ په فضلحق پارو کې واخیستو، که 4 وکټ یې اخیستې وي، نو دې سره د افغانستان ټیم 5م مقام ته راغلو. که چېرته استرالیا یا نیوزیلینډ میچ به یې کوي، نو افغانستان ته د سیمي فاینل چانس دی. افغانستان چې کوم راتلونکي میچونه دي هغه وګټي، نو افغانستان به انشاءالله تعالی په سیمي فاینل ته وځي. نو ټولو افغانانو ته د دغې سترې بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا کوم میچونه چې زموږ نور میچونه ټول میچونه په خپلې بریا سره پای ته ورسوو. الله هم ژوندي لره او دا بریا د ټولو ته بیا هم ډېر ډېر مبارکي. زما فیسبوک اکاونټ، ټیک ټاک اکاونټ او د یوټیوب اکاونټ هم ځان سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، فالو یې کړئ او ویډیو مخ ته شیر کړئ. مننه، الله هم ژوندي لره. بیا هم